د افغانستان برېښنا شرکت او عزیزي انرژۍ پانګونې شرکت ترمنځ د 845 مېګاواټه برېښنا تولید 15 سترو پروژو عملي چارو پیل تړونونه لاسلیک شول چې له مخې به یې 330 مېګاواټه لمریزه او 515 مېګاواټه د ډبرو سکرو پر بنسټ حرارتي برېښنا تولید شي. د تړونونو لاسلیک مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جوهري رئیس، کانونو او پټرولیم وزیر، د اوبو او انرژۍ وزیر، مالیې وزیر، کرنې، اوبه لګولو او مالدارۍ وزیر، د عزیزي ګروپ رئیس، اماراتي شرکتونو لوی ریاست استازو او ګڼو لوړپوړو مسؤلینو ګډون درلود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جوهري رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار د عزیزي انرژۍ ګروپ له لوري د یادې پانګونې هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې د دې تولیدي پروژو پر مټ به هیواد برېښنا سکتور کې ځان بسیاینې ته لا نږدې شي. د یاد شویو پروژو ټولیز ظرفیت 845 مېګاواټه دی چې نږدې د ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له مجموعي کچې سره برابر دی. پر دې پروژې د پانګونې ټولیز اندازه شاوخوا 463 میلیونه امریکایي ډالر ده چې نږدې 10 میلیارد افغانۍ کېږي اټکل شوې ده. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ وزیر برېښنا سکتور ثبات د اقتصادي ودې او صنعتي ځان بسیاینې لپاره بنسټیز عنصر وبالو او د کانونو او پټرولیم وزیر بیا یاده وکړه چې د ټاپي پروژې نه لیکي چارو په بشپړېدو سره به د هیواد د لویدیځ زون په ځانګړي ډول هرات کې د پانګونې پراخ فرصتونه رامنځته شي. اوس د دې وخت راغلی دی چې په څه طریقه ملک خودکفا کړو، د خلکو د احتیاجاتو یې وساتو. انشاءالله دا وخت هم راغلی دی، دا ارمان به هم انشاءالله د افغانانو پوره کېږي. موږ د دې ځایه د خپلو ورونو ټولو افغانانو ته وایو اطمینان ورکوو چې د اسلامي امارت او د خصوصي سکتور د تجارانو د دوی کوم تعهدونه چې موږ وینو انشاءالله العزیز د دوی به هغه ارمانونه چې دوی په زړو کې لري هغه به پوره کېږي. پر دې سربیره د کانونو او پټرولیم وزارت چمتو دی چې د عزیزي ګروپ او نورو افغان پانګوالو ته د افغانستان له غازي زیرمو او هم د ټاپي پروژې له غازو څخه د برېښنا د تولید اسانتیاوې برابرې کړي. د عزیزي انرژۍ ګروپ رئیس ښاغلی میرویس عزیزي وویل د هیواد اقتصادي او صنعتي پرمختګ لپاره برېښنا اساسي اړتیا ده او ژمن ده چې دې سکتور کې هیواد ځان بسیاینې ته نږدې کړي. 2-3 میاشتې بعد به دغسې محفل بیا ولرو، بل به د 2000-3000 مېګاواټو بل قراردادونه به امضا کړو. تر اخر د کاله پورې به موږ د 15-16 مېګاواټو برق ته ځان ورسو. برېښنا انرژۍ سکتور کې د 845 مېګاواټه برېښنا تولید نویو پروژو پیل به هیواد تر بل هر وخت دې سکتور کې ځان بسیاینې ته نږدې کړي او پر وارداتي برېښنا به تکیه تر بل هر وخت راکمه شي.